السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا ټیم تاسو مرګري وینئ چې ډېر زیات خلک روغلی دی او اکسیجن خندا سے دی چې کله اکسیجن کم شي کله زیات شي او کله بڑاویږي کله کمیږي دا ټیم میجر په آی سی یو مخامخ په واټ شي ورته موجودي او ډېر وړ خلک روغلی دی او ویسو مقصد دا دی چې ډېر زیات خلک روغلی دی روغلی دی اور میرا کوشش کوي چې څه داسې نوی غاوي اپډیټ وي بیا د سره شیر کوي خو داسې مصیبت دی چې هلته کله دغه کله اکسیجن بړاو شي او کله کم شي دغه شی شته پکې خو بس دو ضرورت دی ورته چې دو مو ورته کوی چې الله پاک درته روغ صحت ورکړي او ډېر کسان ورته راغلي دي واټ ته او دا ټیم میژه هم په واټ کې موجود دي دا کتای شي ډېر زیات مخلوق دی رش ډېر زیات دی دیخ د واجه نه ډاکټرونو هم بار بار دا ریکویسټ کوي چې یاره تاسو لږ کې دا رش چې کوم دی دغه کام کېستی او خلک ډېر بې تحشه روغلی دی یا چې لږ رش کام کې د اکسیجن کمای وي او د ده حالات داسې دی چې دی خو فلحال دی په کوما شی چنه چې لږ کې پهلا ټایم چې لږ کې بهتري پسې روغلې وه خو اوس بیا لږ کې چې کوم اکسیجن دی هغه کله کله ډاون شي کله کله ښه شي کله کله کم شي دا پوزیشن دی دا حالات دي بس بهرحال تاسو داو کوئ ستی ورنه داو ضرورت دی اور چې څومره زیات داو کوئ شستی کوئ ستی اور ملګري خاص طور پر ډېر زیات ورسره پریشان دی ډېر زیات خفه دي اور دا ټایم چې کوم مشر دی مشر منظور پښتین ورسره نه دی نه ورسره نوستی اور ورسره مشر منظور پښتین نوستی اور ډېر ډېر زیات پریشان دي غادي او د رش د واجه نه ځکه چې ولته په آی سی یو شه نور هم ډېر مریضون وي هغه د واجه نه میژه تاسو ته کنفرم غا نشي درکولی که نه وي دا یو په ویډیو لایو شر وتلی وای میژه ور وستلی وای خو مشکله ځکه ده چې حالات لږ کې سره ډېره په خوند ښه نه دي اور کله اکسیجن کمیږي کله زیاتېږي د هغه د واجه نه میژه ټیټ شوي میژه یې چې یاره داسې نه وي چې دته څه نقصان ور ورسېږي میژه ډېر چټه چې نه وي وروړي مخکې سرجیکل وارډ دی اور دومه خبره دا ده خو بس ملګري غوڼه داو کوی ستی سپیشل داو ورته کوی ستی چې دته د الله پاک روغ صحت ورکړي د الله په دربار شي د الله نه داو وغواړی ستی چې الله پاک دته روغ صحت ورکړي د الله په دربار شي د هېڅ شی د الله په خزونې شي د یک وشي کمای نشته دی بهرحال دغه خلک په زراوې په سینکړو تعداد چې خلک روغلی دی یقین وکړئ ستی پیمز هسپتال چې کوم دی مکمل د خلک نه ډک دی او د ده یو غږ د ده یوه حرکت په غاښې دي چې یا الله ته دته د غیب طرفه نه د داسې مدد وکړې چې دی بهتر شي د حالات بهتر شي او ډېر زیات خلک روغلی دی ډېر بېتحشه خلک روغلی دی اور هر سړی ډېر زیات ورسره پریشان دی ډېر زیات ورسره خفه دی ډاکټرونه یې ټي بي نه اخر درېمي مختلف څخه د مشر منظور ورسره نه نوستی ورسره مشر منظور ښه نوستی او ورسره د ډاکټرونو چې کوم ټیم دی هغه ورسره نوستی ویسو دغه د مقصد دا دی دا کوم سینیر ټیم چې کوم دی دا روغلی دی دا دغه د جایزه واخلي اور مخکې چې کوم پروګرس وي هغه دغه د مشتر وښایي اور میژه بیا تاسو ته دغه حالات چې کوم وي نوي اپډیټ به بیا میژه د سره شیر کوي اور تاسو ورنه ان شاء الله دا وی کوي سای پر امید اوسئ اور یی چې دا دنیا چې کومه ده په امید باندې قائم ده او دا ټیم دی نه علي وزیر هم ورته روغلی علي وزیر هم ورته راوند دی مشر منظور پښتین خو الریډي نه دی اور خدا ټیم ویز دی نه علي وزیر راوند دی ورته اور حالات یې ور بیا لږ کې سره ګاډ واړ دي خو بهرحال داو ورته کوي چې الله پاک ته روغ صحت ورکړي دا ټیم بس دغه چې کوم دی دغه علي وزیر هم وي راغلی دا نور هم ډېر ملګري دي اور ډېر زیات خلک روغلی دی او بهر ته په زراوې خلک روغلی دی تقریبا 10-15 هزار خلک روغلی وي مکمل کمپلیکس هسپتال چې کوم دی دا مکمل جنې ډاک شوی خلک یې نه ډېر زیات خلک روغلی دی خو بهرحال داو مه وکوی ستی ملګري هغه دی اور د روغ صحت داو ورته کوی ستی چې الله دا یوه نوې زندګي درته ورکړي ور بیا د الله پاک درته لوی ژوند ورکړي د الله په خزانې شه خو هېڅ کمای نشته دی اور ملګري چې کوم دي اور بار دغه شي باندې بار دغه زور ورکوي چې یاره دا ملګري چې کوم دي ولې ما ور درېمه سای ډېر مخکې ما ور چې ځکه چې د اکسیجن ډېر زیات کمای دی دا حالات دي دا خبرې دي دا اترې دي
اور ورسره چې بیا داسې نوی اپډیټ وي میږه به درسره شیر کوي میږه به درته یایي. اور دا خلک ډېر پریشان دی، ډېر زیات پریشان دی خلک، ډېر په تکلیف شه دی ورسره. اور یقینا کا وړ دی کا زوړ دی کا جون دی کا زوړ دی کا څه شی دی، خو خلک ډېر زیات ورسره پریشان دی، ډېر په تکلیف شه دی ورسره. اور هر سړی دعا ورته کوي. دغه یایي دا جیسې بوکسه دغه روغلی دی ورته دا ویله روغلی دی چې دا په خپل قوم باندې میان دی، په خپل څوک په خپله خوره په خپل هغه باندې غیرت کوي، د هغه د پوره بیا خلک رووځي. حالانکې تر نن تاریخه پرې میږه اسلام آباد شه غوړ ځکه چې د وزیر اعظم هم دمره چې چونکې هسپتال ته راوړي وي دمره غوړ خلک نه دی ورته روغلی لکه دا ویسه چې کوم دغه خلک دلته روغلی دی. دا ټایم زه بالکل د آی سی یو وارډ بالکل مخامخ میږه ویلوړي او چې داسې نوې خبره وي انشاءالله دوی سره به شیر کوم. خو د داو ډېر سخت ضرورت دی، د داو نه بغیر ناممکنه ده. غوڼ ورونه داو کا وستی غوڼ ورونه غا کا وستی. اور دومره خبره دا ده چې هسپتال دی مختلف مریضون خرچي، مختلف خلک خرچي. خو بهرحال توسې داو کا وستی توسې غا کا وستی دا وخت ډېر زیات خلک روغلی دی. اور دا لوندې خنګرونډي نه مکمل لوندې ایریا غونډه چې نه ډاکه ده دا ملګري روغلي دي، ډېر لرې ځایونه نه دغه روغلي دي. اور ډاکټرون ښه بار د ډاکټرونو نوي ټیمونه درېمي اور دغه خپل جایزه وخلي خپل هغه وخلي که نه کسې یې چې ودرداینې دغه یوه ډاکټر اکسرا یې خلق وسېدو ولرم چې ودره د ده اکسرا ده یا د بل مریض اکسرا وي چې روشي به یې میټه پوښتنه جنې وکړي. خو بهرحال ډاکټرونو درېمي ډاکټرونو ښه دی نه ویزټ کوي هغه کوي. اور میږه سپیشلي دغه هغه ورته کوي چې یا الله ته دته روغصیات ورکړې دته لوی ژوند ورکړې. اور غوڼ ملګري ورته پریشان دي. دا بوډا وکسه دا بوډا په دا عمر شه د ګلامن وزیر د پوره روغلی دی ځکه چې دته دا احساس شته دی چې د خپلې علاقې د پورې د پوره په شاعرۍ په ذریعه سره یو ښه میسیج یو ښه غږ چلولی دی. اور بس خو مختلف کسان مختلف غا دي. चलो नैना मशर मंजूर और अली वर्सरा मौजूद दी और दे डॉक्टरों ने टीम वर्सरा दाई विश्व देख दे मशवरा शरीदो देख दो मशला अमल ते कवी मशो मशवरा कवी चे वदारा देख दो चकवी मशे किम कदम वो खली और किम जुईता मजीद रेफर कवी जगह से डाख खबरा की दी के दाई शिदाई जर्मनी ता उले रेफर की मतलब से उले दाई वला जलाइशी उल्टा बेहतर दे दई ट्रीटमेंट वशी यू उम्मीद शता दाई چې ایر एम्बुलेंस وتا غا کی الاو کی گورنمنت اور دای پخش یوړلای شي. په بهرحال داغه ویس به پته لګیږي خو خلک ډېر زیات په ته هر شي خلک روغلی دی. اور یقین وکړئ صحیح هسپتال کونا ډاکه دو نور خو مقصد دا دی لوند خو ډېر زیات خلک موجود دی او د ډاکټرونو ټیمونه بار درېمي اور مطلب دا د مختلف خلک جایزې وخلي. اور انشاءالله چې کومه د پوره بهتر اقدام یا هو کوي هغه د پوره غوڼ ملګري یوه شي قرباني نه هڅوک په چټه باندې نه دي. هر قسم قربانۍ د پوره چې څومره ملګري دي غوڼ ورته تیار دي که جاني دي که مالی دی که څه قسم تعاون وي غوڼ ملګري ورته ویلوړ دي ورته تعاون ورسره کولی پوره دغه دی یا شي خالي لبیک کا وستی خو چې خالي دته چپ د مقصد دا دی چې دته چې خیر ور رسیږي هر دغه د پوره د خیر د پوره د ورته ویلوړ دي. دا حالات دي الله بهرحال دغه غدي چې بهرحال بهرحال یوه ښځینه وه هغه هم په دعو ورته کوي چې الله دغه هبه بربود شي چې چا ګیلمان چا ولی دی اور هغه په دعو کوي. بهرحال د هر سړي هر بچي د هر بوډا د باندې زړه پړدلی دی زړه په درد دلی دی زړه په درد دلی دی اور ډېر زیات
مقصد دا دی چې غا کوي او یقینا دا ډېره زیاته دا خلک وینه چې دا په زراعي په تعداد باندې خلکو لوړ دی ډېر زیات تر لرې لرې ځایونه پر دغه خلکو لوړ دی او خلک ورته لوړ دی په انتظار باندې دی او ډېر زیات د خلک زړونه پې باد دي بس خو ویز دا دو چې دا څومره ملګري کس صحیح ویډیو دا 650 کسان 650 کسان 650 کسان دا ویډیو کسې غوړ ورنه ته دا ریکویسټ دی چې د پورا سپیشل تسبیحات وکړي د روح صحت د پورا تسبیحات وکړي د پورا د الله نه غوښتنه وکړي د الله نفلونه وکړي और صدقی وکړي چې الله پاک د تایو نوې ژوندۍ نوې ژوند ورکړي اور بهرحال ټیم لګیا دی مزید چې کیم غاوي